کلاش سیلانیانو ته غوسه دي. کلاش وایي چې د چا جنسي حوض سړولو ته نوي پیدا شوي. کلاش څوک دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د ډیورنډ فرضي کرښې په هغې غاړې د پاکستان تر قلمرو لاندې د ډیورنډ فرضي کرښې په هغې غاړې د پاکستان تر قلمرو لاندې په سیمه کې د کلاشو په نوم د اقلیت ژوند له غریبو او عجیبو رواجونو ډک دی. د دوی تر ټولو مشهور رواج جوشي کلنۍ جشنواره ده. په دغه جشنواره کې دوی نڅېږي، پایکوبي کوي، قرباني ورکوي، لامبي او د ودونو مراسم ترسره کوي. دغه جشنواره ډېره جالب والي له کبله د نړۍ د مختلفو سیمو د سیلانیانو پام اړولی. دغه جشنواره د ډېر جالب والي له کبله د نړۍ د مختلفو سیمو د سیلانیانو د پام وړ ده. هر کال دغه مراسمو د ترسره کېدو پر وخت د نړۍ له مختلفو سیمو هلته خلک د نندارې لپاره راځي. کلاش غوسه دي. اوس کلاش د زیاتو سیلانیانو له ورتګ تنګ شوي او ورته غوسه دي. دوی وایي په پرله پسې ډول هر وخت د دوی سیمو ته د سیلانیانو ورتګ دا احساس ورکوي چې دوی ګواکې د ژوبڼ حیوانات دي او نورې له همدې کبله تماشې ته راځي. د کلاشو اقلیت تر 4000 تنو دی. دوی سپین پوستکي، رنګه سترګې او روښانه ویښتان لري چې له نورو خلکو څخه یې متفاوت ښیي. کلاشیان بېلابېل خدایان لري او ودونه یې د کورنیو له مداخلې پرته د نارینه او ښځینه په خوښه وي. په یوټیوب کې د یوې ویډیو خپرېده چې پکې ویل شوي وو کلاشیان آزادې جنسي اړیکې لري. دوی سخت غوسه کړي دي. دغه ویډیو تر 1.3 میلیونو پورې کتونکي لرل. په ویډیو کې ویل شوي چې کلاشیان تر ټولو ښکلي کاپیران دي او هر څوک پکې د دوی د نجونو سره د واده لپاره تللی شي. د لوکار احمد په نوم د کلاشیانو یو خبریال دا ویډیو د واقعیتونو خلاف ګڼلی او توند غبرګون یې پرېښودلی. هغه خبریالانو ته ویلي خلک په سیستماټیک ډول غواړي نور وغولوي. دوی له ځانه دروغجنې کیسې جوړوي. د ده په وینا داسې ناسمې کیسې سیلانیان د دوی سیمو ته د ورتلو لپاره هڅوي او ډېر په دې نیت ورځي چې جنسي خوندونو نه برخمن شي. په بومیرات سیمه کې د یو هوټل مالک چې هغه هم د کلاشو اړوند دی خبریالانو ته ویلي چې 80% پاکستاني سیلانیان دغې سیمې ته د اورېدلو شایعاتو له مخې په همدې نیت ورځي چې جنسي خوندونه واخلي. د سیلانیانو غبرګون یو شمېر سیلانیانو بیا دا تور رد کړی او د فرانسې خبري اژانس ته یې ویلي چې دوی د کلاشیانو له فرهنګ سره د لیوالتیا له مخې د دوی سیمو ته سفرونه کوي. له لاهور څخه یو ورغلي سیلاني ویلي چې دوی یوازې د نندارې لپاره د کلاشیانو په لور ورځي او کوم جنسي هدف پکې نه لري. نوي قیودات له دې سره به په بومبرات سیمه کې په زیاتو دیوالونو داسې پوسټرونه ولګول شي چې له سیلانیانو پکې غوښتل شوي څو د تصویر اخیستو پر وخت له خلکو اجازه واخلي او د ښځو د ځورولو سبب نشي. د دغې سیمې د هوټلونو د ټولنې مرستیال یاسر کلاش ویلي که سیلانیان یې فرهنګ ته درناوی ونه کړي دوی به یې له سیمې وباسي. هغه وایي موږ د هغه سیلانیانو هرکلی کوو چې زموږ اصول او فرهنګ ته درناوی کوي او د مزاحمت سبب نه ګرځي. له نابودۍ سره مخ فرهنګ د کلاش په سیمه کې د سیمه ییز موزیم مشر اکرم حسین وایي د کلاش په نوم دغه مذهبي اقلیت پخوا د کشمیر له هیمالیا سیمې د افغانستان تر شمالي څنډو پورې مختلفو سیمو کې اوسېدل. د ده په وینا دا مذهبي اقلیت اوس بیخي محدود شوی او وروستی شمېر 3802 تنه ښیي. دوی د ډیورنډ کرښې شاوخوا په 3 درو کې اوسېږي. حسین اندېښمن دی چې له دغه اقلیت څخه د نه ملاتړ په صورت کې به د دوی فرهنګ له نابودۍ سره مخ شي. د ده په وینا کلاش د خپلو ودونو، تدفین او نورو ځانګړو دودونو لپاره د پراخو لګښتونو ته اړتیا لري چې د پوره کولو لپاره یې ډېر وخت د خپلو ځمکو او املاکو پلورلو ته مجبوریږي. حسین دا وضعیت د دوی د نابودۍ یوه زمینه سازي یادوي. تاسو د کلاشو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.